حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو ځل راغی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خواته. عمر صاحب شاته چې کوم بالښت ایښی و هغه یې راواغېستو، سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ شاته یې کېښودلو. نو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ فرمیل د الله نبی صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي دي. عمر صاحب ورته وفرمیل څه رښتیا ویلي دي؟ وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې غوږونو دا خبره اورېدلې ده چې کله یو میلمه چا کره راشي او دا د کور والا راپاڅېږي او بالښت راوالي او د هغه میلمه شاته یې کیږدي، وایي الله رب العالمین دې کور والا ته وایي چې ما تاله بخښنه وکړه، ته ما وبخلې. نو یو میلمه دی راغی، هغه ستا د ښځې خپلوان دی، که د مور دی که د پلار دی، د هغې قدر وکړه، دې سره ته ښه ښکاره کېږي، الله درته بخښنه کوي. الله رب العالمین وړې وړې بهانې مونږ او تاسو ته لټوي د بخښلو دپاره چې الله رب العالمین مونږ او تاسې وبخي.